الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو ډاکټر اسرار احمد رحمت الله علیه یو خبره کړې وه. هغه خبره دا کړې وه چې کله نه اسلامي امت د زوال سلسله شروع شوې ده، د هغه وخت نه د مسلمان په ذهن کې د اسلام او د دیندارۍ تصور هم خراب شوی دی. مسلمانانو ته چې کله ته دین او اسلام یاد کې یا دینداری ورته یاده کې، نو د هغه په ذهن کې تصور د مانځه راځي چې دینداری دا معنا چې یو سړی فرض لمونځ په پابندۍ سره کوي. بیا چې دنه لږ اخوا ډېره دینداري په ذهن کې راځي، نو تهجد او اشراق او دا منځونه بس دین د منځ تر دایرې اخوا نور ورته څه نه ښکاري. دا فکر نه کوي مسلمان چې دین د ژوند په ټولو چارو کې د الله او د رسول حکم عملی کولو ته ویل کېږي، که هغه اجتماعي ژوند وي، که هغه انفرادي وي، که هغه سیاست وي، که نظام وي، که حکومت وي، که معاملات وي، په دې ټولو کې به دین حاکم کوي. لکه څنګه چې د اسلام تصور کمزوری زمونږ او ستاسو په ذهن کې ناست دی، همدغه رنګې د قربانۍ تصور هم د مسلمان په ذهن کې خراب شوی دی. د قربانۍ تصور موږ دا اخیستی. قرباني څه معنا؟ اختر کې ګډان سیرلي علالول او هغه پخول او کړیانې جوړول، سیخان ورته برابرول او روشونه پخول، بس دا د قربانۍ تصور زموږ په ذهن کې ناست دی. لیکن حقیقت کې قرباني موږ ته یو بل پیغام راکړي. قرباني تصور بدله ده. قرباني دا معنا چې ته به د الله د دین دپاره د خپل ځان او د مال او د اولاد قرباني کولو ته په هر وخت کې په هر حال کې چمتو وي. دې ته ویل کېږي قرباني. د دې وجې نه دا قرباني تصور موږ چا نه اخیستی. قرباني په موږ باندې د چا د وجې نه واجب شوی؟ د ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت و چې د خپل زوی علالولو ته قرباني کولو ته چمتو شوی و. دا دین هغه دین دی چې دا د قربانیو دین دی. دا په قربانیو دنیا باندې غالبه کېږي. که د قربانۍ صحیح تصور مسلمان هیر کی یا په دې دین باندې مسلمان قربانۍ ته چمتو نشي، نو دین لکه څنګه چې اوس مغلوبه ده په دنیا کې، نو همدغسې مغلوبه وي. دا دین د قربانیو دین دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دې دین پیغمبر و، د دې دین رسونکی و، هغه په طائف کې د هغې خپې مبارکې پڼې مبارکې د وینو نه ډکې شوې. هغه په احد کې غاښونه مبارک شهیدان شو. د هغې مخ مبارک په وینو باندې سور شو. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تره حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه په همدې دین په سر باندې هغه ټوټې ټوټې شو. د هغې پوزه او غوږونه پرې شول. د همدې دین دپاره په احد کې 80 صحابه کرام شهیدان شول. د همدې دین دپاره په نبوي ژوند کې صلی الله علیه وسلم 290 یا 92 شاوخوا صحابه کرام شهیدان شول. د همدې دین دپاره، د همدې اسلام دپاره، د قرآن د حاکمیت دپاره په قادسیه کې 1500 صحابه کرام شهیدان شول. د همدې دین د حاکم کولو دپاره په یمامه جنگ کې 450 صحابه کرام شهیدان شول. دا د قربانیو دین دی. دا د خوراکونو د عیش او د عشرت دین نه دی. د همدې دین دپاره الشیخ هبة الله حفظه الله ورعاه خپل زوی په باروتو باندې لوله پک چې دا دین به حاکم ومه، دا دین به قایم ومه. عزتمندو، دا دین د قربانیو دین دی. د قربانۍ تصور، د قربانۍ عقیده باید موږ تاسو واخلو او قربانۍ ته په هر وخت کې چمتو شو چې ځان به قربانو، اولادونه به قربانو. او که چېرته موږ دې ته چمتو نشو، موږ اسم قرباني کېږو، اسم کفار موږ نه پرېږدي. لکه څنګه چې اوس په فلسطین باندې دوی دا حال جوړ کړی دی، سبا په بل ملک باندې، بل سبا په بل ملک باندې. یهود چې د اسلام ستر دشمنان دي، شري مخلوق دی د الله په مخلوقاتو کې، شر البریه، دا مسلمانان په آرام نه پرېږدي. یا به مسلمان د هغوی په مقابله کې قربانۍ ته چمتو کېږي، یا به خپله قرباني کېږي، د ذلت مرګونه به ورته رسېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې زما په امت باندې به کفار داسې حملې کوي لکه څنګه چې وږي خلک په دسترخوان باندې ډوډۍ او خوراک پروت دي او دا وږي خلک ورته منډې وهي. صحابه کرامو پوښتنه کړې وه چې ای د الله رسوله امن قلة نحن یومئذ، موږ به په دې ورځ باندې ډېر کم وو
کم به یو ځکه به دا کافران په موږ باندې داسې منډې وهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، بلکې تاسو به دومره ډېر زیات یې لکه د دریاب زګ، خو لیکن تاسو کې به مرضونه پیدا شوي، حب الدنیا و کراهیت الموت، د دنیا محبت او د مرګ نه نفرت کول. نن دا مرض په هر فرد مسلمان کې ننوتی دی الا ماشاء الله. عزتمندو، د همدې اختر قربانۍ نه موږ د قربانۍ تصور واخلو او هر څوک به د الله د دین دپاره قربانۍ ته ځان چمتو کړي.